پښکلا مو آباد زړه او تنا زما زادی نوم زادی خاورا. کندهار ښاروالي د ښار په څلورمه ناحیه کې د کاروان کوڅې اړوند د یوې فرعي کوڅې د کانکریټ کولو چارې راپیل کړې. روسي ودان روح بدن زما لکه ستوری وبدي رواني خوږې. دغه کوڅه چې تقریبا 130 متره اوږدوالی او 3.5 متره بردوالی لري 2 هفتې مخکې یې د رغولو چارې راپیل شوې او پاته کارونه به یې ډېر ژر بشپړ شي. پسندونو کی اوړي درنې یې څپې بهادي. په دې پروژه کې د کوڅې چرې مو درلودله، دغه ترڅنګ کانکریټ د کوڅې او وروسته سلبونه لرو. اوږدوالی هم 130 متره دی او بر یې تقریبا 3 متره 10 سانتي دی. په دغه پروژه کې هره ورځ 15 کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شوې وه چې 3 کسانو یې په مسلکي ډول او 12 کسانو په غیر مسلکي ډول کار کوي. د همدغه کوڅو په اساسي رغولو سره د دې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. دلته په دغه کوڅه کې ګډران جوړ و پورته وکښته نو موږ مریض د باندې نه سوای ایستلی، هلته به مو سړک ته به مو ایستې بیا به مو یو رخصت یو موټر ته واچوئ او کوم واده چې به مو وړئ یا به مو راوړئ د دغسې مشکلاتو سره مخامخ وو. دا کوڅه مو خرابه وه او رغونه مو ګډ وډ وه نو داسې خاص دغه موږ نه سوای کولی، ترانسپورټ نه سوای کولی. دغه مشکلات موږ درلودل. موږ د کندهار د ښاروالۍ څخه 100% کې 100% خوشحاله یو. په کار باندې الحمدلله بیخي ډېر خوشحاله یو. پورې ودان موږ د ښاروالۍ سره ډېر دغه کو سرلوړی کو چې د زموږ سره ډېره نیکي وکړله. د زموږ کوڅه را جوړه کړله، د انجینرانو هم کور ودان، د کارګرو هم کور ودان. شاد آمن دسی شاد آمن دسی تلتانا زما زادی نوم زادی